کله سړی وفات شي کنه او د قبر کې کیږي او د سره کله حساب کتاب شروع کیږي او د کې ژوند راشي نو دې چې وګوري نو په د وخت د مازدیګري هر ټیم چې تاسو مړی ښخ کړئ دې چې قبر کې وګوري نو په د به وخت د مازدیګر ټیم وي د انور به داسې مخامخ شي داسې حال کې به لکه د انور چې پریوځي په داسې حالت کې به دته دا ټیم مخې ته شي دې چې د مانځه عادت وي که نه منځونه اهتمام یې کړی دی به وایي ما پرېږدئ زه مونځ کوم زما نه د مونځ وخت ما پرېږدئ زه مونځ کوم هغه د انور غایب کېږي نو چې سړي مستقل د مازدیګر مونځ په کرکټ کې پرېښودی ده ته پته لګي چې دا زما پرېږدئ زه د مازدیګر مونځ ما ته پته شته نه د مازدیګر مونځ په ژوند کې کړی نه نو څه به وایي چې ما پرېږدئ زه مونځ دی چې وګوري نو دی به وایي ما پرېږدئ زه مونځ کوم هغه د نور رانه غایب کېږي نور رانه غایب کېږي علما وایي چې په ده به ولې وخت د مازدیګر وي لکه د مازدیګر دا وخت ده ته ولې مخې ته شي علما وایي دې وجه دا ده که نه چې کله مسافر سړی په لاره روان او سفر کوي چې دی وګوري چې د انور د پریوتو شي دا وخت د مازدیګر شي نو د سره اړه کې یره پیدا شي مسافر ډېر پریشان شي یره وایي شپه به کم ځای ته شپه را روانه ده شپه به کم ځای ته مسافر ته دا ټیم ډېر ګران پریوځي چې ماښام شي نو دم یو سفر کړی دی د یو عالم نه بل نوي عالم ته تللی دی نوی خلق دی نوی ځای دی حقه د مازدیګر ټیم پې راغی څه به اوس کېږي نو دنیا کې چې په سړي د مازدیګر ټیم راشي او مسافر یو د شپې ځای نه نو څه حالي نو قبر کې یو نوی مخلوق دی او نوی ځای دی او په د وخت د مازدیګر راغی چې د ده به اوس څه حالي دی نو ځکه ورته الله دا وخت د مازدیګر راغی بس سمدستي ولا فرشتې راشي احادیث مبارکو کې راځي چې دا رشتہ دار ته واپس کیږي نو فرشتې ورته راغلي ستا راوپس کېدل دی او فرشتې راتلې ستا راوپس کېدل دی او فرشتې راتلې ډېر د یاري منظر دی ډېر د یاري منظر الله دې زموږ حفاظت وکړي بس الله دې موږ ته آسان نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو صحابي دفن کو سعد رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ توی تسبیح ہوئے سبحان اللہ ہوئے دیورتوی اللہ اکبر ہوئے صحابہ ورتی دا اللہ حبیب ناشنا کار دینن وینا چې دې څنګه قبر کې خود او تاسو قبر برابر کو نه په دا قبر راتم ما ذکر وی چې سبحان الله وای تکبیر وای الله اکبر وای په دا قبر راتم او دا هغه صحابي دی سعد رضی اللہ تعالی عنہ چې دی وفات شو او 10,000 ملائک د جنازې لراوي او 10,000 ملائکو د په جنازه کې شرکت کړو چې د جنازه کېدله او 10,000 ملائک راغلی و د په جنازه کې ولا بیا هم قبر راتم شو نبی علیہ السلام سبحان الله وای تکبیر وای تکبیر وای نو علما وی چې دا قبر را تنګېدل یو ځل شته دا به یو ځل را تنګېږي بس خو بیا بعضې علما وی په نیکانو باندې الله د شفقت دپاره را تنګي او په بدانو یې الله د عذاب دپاره خو د قبر به یو ځل را تنګي چې دومره تنګ ځای شي او دومره را تنګ شي نو دا پختۍ به یو بل کې داسې نه نوځي داسې تنګ ځای دی وقت د مازدیګر به یو ملائک پر راغلي او حساب به کوي او ناشنا مخلوق دا داسې د وحشت منظر دی قبر ډېر سخت منظر دی الله دې زموږ د ټولو د عذاب قبر نه حفاظت کړي نبی علیه السلام چې به مړی ښخ دعا به وکړله وی یا الله دې ثابت قدمه کړي ثابت قدمه کړي دنه به اوس تپوسونه کېږي ملائک پر راغلي یا الله دې ثابت قدمه کړي ډېرې تپوسونو کې ټینګ کړي الله ته استقامت نصیب تا چېرته نور باره کې دا فکر کړی چې ښخې کې یا الله ثابت قدمه کړي نن هم اوس سوالات کېږي او زما پکې هېڅ وس نه رسي د هېچا وس هم نه رسي اول تپوس پکې من ربک رب دې څوک عبادت به دې د چا کوو عبادت به دې د چا کوو دی به وایي عبادت خو به مې د رب کوو د خپل رب
ودی شکر دی چې خدای مسلمانان پیدا کړي او غیر الله تم سجده نه ده لګولې او د الله نه علاوه تندې چاته نه دی ټیټ کړی انشاءالله دې تپوس کې به کامیاب انشاءالله خو دویم او دریم تپوس کې به لګن خلو الله دې مونږ آزاد کړي بس دویم تپوس په کې ما دینو که دین دې سو هو ته په کوم دین باندې وي دین درته خپل معلوم دی نو چې دی وایي چې دین زما اسلام ای بچی وجود ته دی وګوره په اسلام برابر دی وګوره وجود وګوره ته برابر دی نو چې ته ځان ته وګورې نو ستا وجود به برابري چې په ګیره کې تا ډیزن کړی که نه او ته ځان ته چې ما دین که دین دې سو یا خدایا څه جواب به خدای له ورکړو په دغه ځای کې به جواب څه ورکړو چې د دین باره کې تپوس وشي او مونږ په ګیره کې ډیزن کړی وی به چې دا د چا دین و هم ته ځان ته وګوره دا دین د چا و دا ته په کوم دین وي دا تا ته کوم شریعت ښودلی و دا د کوم پیغمبر سنت و ته وګوره ځان ته برابر یې په کوم دین باندې مړ وې په کوم دین به پاسې نو دا کوم دین دی چې مونږ ګیره کې ډیزن وکړو د 1,24,000 پیغمبرانو سنت دی او مونږ پکې مذاق اړو کو چې دې قبر کې تپوسو کې چې ما دین که دین دې سو شکل صورت برابر دی په دین نن مونږ ټولې د اغیارو طریقې راغستې دي او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ښکلي سنت هم پرېښودي بل تپوس به کوي ماذا تقول فی حق هذا الرجل دې سړي باره کې څه وایي نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بورتا وی د باره کې څه وایي ته به ووایي چې دا زما پیغمبر دی چې ګیره په مخ نه وبه وایي چې ګیره نه څنګه به وایي چې دا زما پیغمبر څنګه به وایي چې دا زما پیغمبر دی ډېر ګران تپوس پرې نښتې به وي او نبی علیه السلام به وي یا الله ثابت قدمې کې یا الله ثابت قدمې کې یا الله ثابت قدم کې التبوی وګوره دا د پیغمبر و او شکل صورت برابر و نه شکل خو مې نه دی برابر چې د قبر کې بس څه جواب د الله د رضا لپاره په دې مخونو ښکلې اوږدې اوږدې ګیرې راپرې اوږدې اوږدې ګیرې سوال درته کوم منت درته کوم د ګیره چې د موټي نه کم وي که نه دا ګیره نه ده په دې دوکه کېږه مه چې ما ګیره پرېښودې د یو پیغمبر ګیره هم داسې نه وه تا ته وایي ته د کوم پیغمبر په دین وي د کوم پیغمبر دین و نو د الله د رضا دپاره موږ هسې ګیرې پرېښودې دي خو چې لږ یې اوږدي موټي ته یې راورسو نبی علیه السلام به وي خالف المشرکین د مشرکینو مخالفت کوئ ښه زما امتیانو وی څنګه یې کوو وی اوفر اللحا وحف الشوارب بریتان کټ کئ او ګیرې اوږدې کئ دا د یهودو مخالفت